د ملنګ ډېر چڼا آواز ډېر زبردست آواز ډېره مننه ډاکټر صاحب غرمه ځای کې پروت وم وخت کې مې ماشي وخوړېده سره غرمه ځای کې وم وخت کې مې ماشي وخوړېده او کتاب مې ولیکله په سره غرمه کې مې یو ماشي وخت کې وخوړېده په سره غرمه کې مې یو ماشي وخت کې وخوړېده ما ویل څه کې وی چې پرې مې د لږ ګیم کوم ما وی د ورځې رڼا ګرځي د مچک وهې ته ویلې ګراني ده نو د ده کاور ټیم کوم یو ځل مې پکې سوچ ورکولو بجلی راته کرنټ راکړه د پکې سوچ مې ورکولو بجلی ونیولم د پکې سوچ مې ورکولو بجلی ونیولم ټول رېږدېدمه په یو بورډ کې د جهان بجلي وه دې کې ناڅاپه مې شاوخوا کې وویل لاړه بجلي د مرګه بد شم شکر دی د پاکستان بجلي ټول موږ څخه د قائد اعظم سکول کې ټیچنګ کوي عارف حسین صاحب د دې لاهور ډېر ښه کمپیر دی او ډېره ښه شاعري کوي عارف حسین صاحب ته خاص کوم چې راشي او خپل تاثرات شریک کړي بابا ته څو شعرونه وړاندې کوم او بیا جان یوسفزي مزاحیه کلام ویل زما څه ونه شو د ده یو کلام به وایم شعرونه دي چې ستا په ښایست به یو بهیر جوړوم یاد ساته ستا په ښایست به یو بهیر جوړوم یاد ساته د دې خپل درد مې په تصویر جوړوم یاد ساته او د چا کوڅه کې به یې داسې بې اثرې نه پرېږدي خپل هر ارمان به زنځیر جوړوم یاد ساته او زما عظیمه بابا جان د خپل سر په بیه زما عظیمه بابا جان د خپل سر په بیه دې پښتنو له به تقدیر جوړوم یاد ساته د جان یوسفزي یو کلام وایم چې ما د نوي کال په راتلو داسې ابتدا وکړه ما د نوي کال په راتلو داسې ابتدا وکړه او شونډې چې مې پرانستې نو تاله مې دعا وکړه او ته را باندې ګران وې ځکه ما له ځانه مخکې کړې تا ته مې اول دعا خپل ځان ته مې بیا وکړه او ما چې ستا د روغې سټې ډېر عمر دعا غوښته ډېرو خودپرستو هلته ما پورې خندا وکړه او زه چې احتساب وکړو او خپله ووایو زه چې احتساب وکړو او خپله ووایو تا کومه روا وکړه ما څه ناروا وکړه صد افسوس یو بله ورځ د ژوند فنا ته لنډه شوه صد افسوس یو بله ورځ د ژوند فنا ته لنډه شوه تا لا سترګې تورې کړې په لاسو دې حنا وکړه او زار د غریبۍ ژوندونه زار د بېوسۍ ژوندونه نه مې څه ګناه وکړه نه مې څه خطا وکړه